سبحان الله زه یعنی نشم ویلی تشریح کولی نشم په الفاظو کې چې څه احساس بلته وي الله دې اول دا دی چې موږ ته دا ستا مبارک په خولو باندې موږ ته نصیب شي. سبحان الله. ډاډه یم چې اوس کوم احساس لرم د دې په لاس چنده احساس لرم همدومره به ورته وویلی شم چې دوستانو مولوي صاحب ډېر سخت خفه شولو. مطلب مې دا نه دی چې تاسو خفه کوم، دا احساس کوي. سبحان الله. دا یعنې زه درته نشم بیانولی څنګه کوم. دوستانو ټول ملګري دلته ناست دي، زه باید یو نفر راولټوم او ورسره خبرې وکړو. السلام علیکم. ټولو ستړي مه شئ، بښنه غواړم چې د مجلس مزاحم شولو. زه غواړم د تاسو نه دوې درې سختې پوښتنې وکړم. اول به چا نه وکړم؟ د نوروز زخم. اول نوروز ورور راسره وځو. نوروز ورور بښنه غواړم که نه پټې مهرباني سختو ته نوروز مخکې کوه. خیر به تا هم مخکې کړو. دغلته به لاړ چې د خلک مو اواز وانه همدلته به ودرېږو. صحیح ده. رحمت ورور پوښتنه په دې شرط درنه کړم چې عبید الله حسام ورور او نور خلک به نه خبروي، ځکه غواړم دې احساس هم وګورم. پوښتنه مې دا ده چې فکر وکړم د اوس په جنت کې او الله سبحانه وتعالی تا ته په خپل اواز باندې غږ کړي او درته وایي چې رحمته د تا احساس به څه وي؟ نه پوهېږم څه شی وایم. خو دا داسې یو خبره ده چې اوس ژوند درته وایم چې مور خپل اولاد لاسه ورکړي او بیا ته هغه نه پوښتنه کوي چې ته دې ما ته درد ووایه، هغه په حلف نه تشریح کولی. که چېرته زما همیشه دپاره دا امید و چې زه په دنیا کې دومره کارونه وکړم چې الله سبحانه وتعالی ما معرفي کړي دې ناچیز انسان ته وګوره چې ده دومره خیر کار کړی دی او چې دغه ما ته وشي نو سبحان الله زه یعنې نشم ویلی تشریح کولی نشم په الفاظو کې چې څه احساس بلته وي. الله دې اول دا دی چې موږ ته دا ستا مبارک په خولو باندې موږ ته نصیب شي او همدغه شی انشاءالله چې کله دا کار وشو بیا به د جنت بله پوښتنه دا فکر وکړه همدا اوس موږ تاسو په نورستان کې ډېره ښایسته عوام ده، فکر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او ته ګورې، لومړی خبر به دې ورته څه وي؟ سبحان الله. زما همیشه ما دا فکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کله وګورم نو زه به څه شی ورته وایم. زما به اولین وینا دا وي چې تا څنګه وکولی شول چې دومره ناچیزو امکاناتو سره دومره صبر او حوصلې سره تا همیشه دپاره هغه مقام وساتو چې کوم الله سبحانه تشریح کړی په سورې الانبیا کې په آیات نمبر 30 کې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ته څنګه همیشه رحمت پاتې شوی؟ ځکه ژوند 1 میلیون مشکلات لري، 1 میلیون عجیب خلکو سره ملاقات کوي، بیا څنګه رحیم پاتې شوی؟ دا واقعا غواړم د پښتون رسول الله عبید الله ورور پوښتنه مې چې درنه کړله شرط دا دی چې چاته به نه وایې. صحیح ده؟ نه وایې که نه؟ وعده ده؟ صحیح ده. دوی پوښتنې درنه کړم بدون د دونه چې ته فکر پرې وکړې ما ته به تیز جواب راکوې. عبید الله ورور فکر وکړم د اوس په جنت کې او الله سبحانه وتعالی تا ته په خپل اواز باندې غږ کړي او درته وایي چې عبید الله د تا احساس به څه وي؟ الله ورور ډېر سخته پوښتنه دې رښتیا مو کړه. درته وایي چې عبید الله الله ظالمه یعنې واقعیت باور وکړه چې د وجود د ویښتان مې ودرېدل او دا هغه څه دي چې د هر مؤمن مسلمان ارمان دی. کاش مو په نصیب شي د الله تعالی دیدار هغه څه دي چې باور وکړئ د ژوند یوازینی هدف دی. جنت به وګټي هر مسلمان خو تر ټولو غټ نعمت. دوستانه دا پوښتنه مې چا نه کړې سترګې سرې شوي. عبید الله ورور هم سترګې سرې شوي. هغه که سړی ګیچکی چې اوس بله پوښتنه دا فکر وکړه چې همدا اوس د کوم پارک کې چې مونږ او تاسو یو فکر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغلته را روان دی او ته په مخه ورغلی، د تا لومړنی خبر به ورته څه وي؟ سبحان الله. ډاډه یم چې اوس کوم احساس لرم د دې په لاس چنده احساس لرم همدومره به ورته وویلی شم چې
فداك أبي وأمي يا رسول الله حبيبي إلى قلبي فداك روحي دومره به ورته وویلی شي او دا به تر ټولو غټ نعمت دی کاش دا موقع هغه وخت په نصیب شوی وه موږ ته په هغه نړۍ کې زیږېدلي وه په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات څومره یو لوړ موقف د صحابي موقف به مو ترلاسه کړی مننه وروره بخښنه غواړم مجلس نه مې بخښنه غواړم چې د مجلس مزاحم وشولم زه غواړم د تاسو نه دوې پوښتنې وکړم سیده او ما ته په همغه ثانیه ځواب راکوئ ډېر فکر پکې مه کړئ صحیح شول انشاءالله عطاالله ورور فکر وکړه همدغه اوس په جنت کې او الله سبحانه وتعالی تا ته په خپل آواز باندې غږ کړي او درته وایي چې عطاالله د تا احساس به څه وي سبحان الله دا یعنې زه درته نشم بیانولی څنګه کوم څنګه به وکولی شم چې دغه لاسته راوړنه وکړم نه تاسو خفه کېږئ مه بخښنه غواړم چې دا به خوب لیدل وي بخښنه غواړم چې ته مې جګرخونکی مراد صاحب د تا نه به مې یوه پوښتنه وکړم او پوښتنه به مې دا وي چې فکر وکړه
همدا اوس په دغه پارک کې چې موږ او تاسو یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې را روان دی او ته یې ګورې د تا اوله پوښتنه به ترېنه څه وي څه ویل ورته غواړې فکر وکړه همدا یې ګورې دا خو دا داسې یو څه دي چې زمونږ او ستاسو ټوله زندګي او ټول ژوند او ټولې هڅې ټولې کړنې چې څه لرو هغه ټول د دې پورې تړلی شوی دی یعنې موږ تاسو دنیا کې څومره څه کوو هغه ټول د دې پورې تړلی چې موږ ته آخرت نصیب شي موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شي موږ ته د هغې شفاعت نصیب شي او موږ ته د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب شي فکر وکړه همدغه اوس په جنت کې او الله سبحانه وتعالی تا ته په خپل آواز باندې غږ کوي او درته وایي چې شمس الرحمنه د تا احساس به څه زما احساس یعنې باور په الله وکړي دا حالت زه بالکل یعنې کله ناکله تصور کولی نه شم سترګې دې ولې ډکې شوې او ځکه په دې اړه باندې اوس نه بلکې څو ځله ما بې اختیاره ژړېدو به دومره وویلی شم الله تعالی دې موږ تاسو ته ټولو ته په نصیب او بله پوښتنه وکړم بس یو بله پوښتنه کړم پوهېږم سترګو مو د اوښکو نه ډکې شوې یوه بله پوښتنه کړم فکر وکړه همدا اوس موږ او تاسو نورستان کې یو او فکر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او ته یې ګورې مخامخ درته ولاړ دی دوستانو مولوي صاحب ډېر سخت خفه شولو مطلب مې دا نه دی چې تاسو خفه کړم دا احساس ښیي او فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا اوس تا ګوري ویې ګورې او لومړنۍ خبر به دې ورته څه وي څه به ورته وایې زه د دې جواب نه عاجز یم نشي ویلی بخښنه غواړم مولوي صاحب مو سخت جګر خونکو او الله تعالی دې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی دیدار رانصیب کړي بیا هم بخښنه غواړم As I look to nature's beauty, dazzle درته وایم امیدله knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به دوستانو دا څومره پاکه مینه ده باور وکړئ زما مطلب دا نه دی چې خدای نه خاصه ته خفه شي ورور خدای تاسو مینه ښیي چې دین سره او د الله تعالی سره او د الله تعالی د رسول سره مو څومره مینه ده بېشکه چې خدای تعالی ډېر مهربان ذات دی نو هغه چې په خپل یو بنده باندې خپل بنده باندې چې هغه وکړي نو هغه به د هغه مهرباني یا هغه بنده به ورته کېدی شي ډېر محبوب به ورته بېشه فکر وکړه همدا اوس په جنت کې او الله تعالی تا ته په خپل آواز باندې غږ کوي او درته وایي چې ریاضه د تا احساس په دې حالت کې به څه وي دا احساس خو نشم ویلی ته ووایه څه به دې احساس جنت نو الله آواز بس نور د احساس صحیح نو آخري خبره همدا ده چې سړی الله تعالی آواز اوري او الله وګوري او بله پوښتنه دا فکر وکړه هغه همدا اوس په همدې پارک کې موږ او تاسو چې ګرځو فکر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او تا ته په مخه درځي لومړی خبر به دې ورته څه وي لومړی خدای چې غېږ کې به یې ونیسم ورته به ووایم چې د لیدو په انتظار دی خبر به دې ورته څه وي چې څه به ورته وایې بس همدا دی چې تا لیدو په تمه ارمان دې دا دی چې ویې ګورې مننه چې ویې ګورو صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس خو دا خو ډېر غټ هغه